السلام علیکم ورحمت الله. اواز مې خدای وکړي چې تاسو واورئ. شاته د اوبو ډېر ښایسته ځای دی او ما سره دلته استاد محترم هم ولاړ دی. استاد احساس دې څنګه دی داسې ځایو؟ ماشاءالله ډېر بهترین او طبیعي ځای دی او د زړه د پراختیا دپاره او د یو بهترین سوچ او فکر دپاره او د سکون او فرحت دپاره یو بهترینه موقع او ځای دی. ها په دې خو به بیا خبرې وکړو. دلته خلک ډېر ښایسته میان هم نیسي. ودې کتل که نه عجیبه چل یې ورسره کړی. استاد ما ته یو پوښتنه پیدا کېږي، دا انسانان د پیدایښت هم داسې هوښیار وي او که دا پسته د هوښیارتوب پسته زده کوي که څه؟ اصلا دونه داسې ده چې د ټولو انسانانو په ژوند کې مشکلات راځي. هغه انسانان چې د هغوی په ژوند کې مشکلات او زده کړه ترېنه کوي هغه انسانان هوښیارېږي هم، او هغه انسانان چې د هغوی په ژوند کې مشکلات دي او زده کړه ترېنه نه کوي هغوی نه هوښیارېږي. او درېیم قسم هغه انسانان دي چې هغوی په ژوند کې مشکلات نه راځي، هغوی د ملکانو د مالدارو او د سرمایهدارو او د سیاستمدارو زامن وي. هغوی په ژوند کې د هوښیارتیا امکانات هم ډېر زیات کم لري. څومره چې یو انسان زیاته مشکلاتو سره مخ کېږي هغومره هوښیارېږي هم او هغومره دته دا مشکلات عادي کېږي هم. انسان چې د کومو شیزونو سره یا د کومو لارو سره بار بار مخ کېږي بیا بیا مخ کېږي هغه لارو سره او هغه څیزونو سره عادي کېږي. نو د هوښیارتیا دوه فایدې دي. یو دا فایده ده چې انسان ورسره کلک کېږي او بل دا چې انسان د راروان مستقبل لپاره ډېر څه کولی شي. مطلب داسې دی چې اوسپنه چې څومره ټکېږي هماغومره کلکېږي. څومره ټکېږي هغومره کلکېږي، خو په دې شرط چې په اوسپنه کې حافظه موجوده وي، چې اوسپنه زده کړه وکړلی شي، یو انسان یې زده کړه وکړلی شي. بې حافظې انسان باندې چې هر څومره مشکلات راځي هغه زده کړه نه شي کولی. هماغسې لاس و ګرېوان هماغه لاس او ګرېوان یې د مشکلاتو ډېره مننه استاد. الله دې خیر دی. السلام علیکم.